زه شمس الرحمن نومیږم او د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون نه ما تخصص کړی دی په احادیثو کې. تاسو کولی شئ چې د احادیثو علم دا په صحیح توګه باندې چې کوم ته علم الحدیث وایي هغه لاسته راوړئ او زده یې کوئ. علم الحدیث دا یو پراخه لوی علم ده. که چېرته تاسو غواړئ چې علم الحدیث زده کړئ، علم الحدیث په اړه باندې مهمو مضامینو نه ځان خبر کړئ. علم الحدیث څه ته وایي، څنګه د احادیث راغونډ شوي دي، څنګه په دې کې دقت شوی ده، او بیا د احادیثو کې کوم مهم کتابونه موږ ته پاتې دي، څنګه کولی شو چې ضعیف او د صحیح حدیث ترمنځ فرق وکړو. په احادیثو کې علماو څومره کوششونه کړي دي، ولې بعضې خلک پیدا شوي دي چې هغوی احادیث نه مني، منکرین شته دي چې هغوی احادیث اصلا نه مني. د احادیثو فایدې څه شی دي، احادیث په موږ باندې کوم حق لري، او احادیثو کې څومره دقت شوی ده. د دې نه علاوه زموږ استاسو لپاره حدیث څنګه یو دلیل ګرځېدی شي، هغه کوم مهم احادیث دي چې باید موږ یې زده کړو، هغه کوم مهم احادیث دي چې هغه د خلکو ترمنځ مشهور دي خو متاسفانه صحیح احادیث نه دي. څنګه کولی شو چې د علم الحدیث موږ زده کړو، په دې کې موږ ته پراخ معلومات حاصل شي. تاسو کولی شئ انشاءالله دا ټول معلومات په دې کورس کې لاسته راوړئ او په تفصیلي بڼه باندې انشاءالله په 10 ویډیوګانو کې دا ټول معلومات زده کړئ. که تاسو غواړئ چې په تخصصي ډول باندې په صحیح توګه باندې په اسانه لهجه باندې دا ټول معلومات لاسته راوړئ، نو زموږ دې کورس ته لاړ شئ او انشاءالله پښیمانه به نه شئ. السلام علیکم ورحمت الله.